دین کې مظاهرات دا قصې نشته. دا غوغا جوړول دي د مسلمانانو په ملکونو کې، د مسلمانانو په ملکونو کې ورانې راوستل دي، د امن خرابول دي او د خلکو ته نقصان رسول دي. الله دې موږ ساتي. نن وی باچا صاحب خو زما حق نیولی دی، نو واوره که نه وایه په صحیح بخاري کې حدیث دی چې سلوا الله حقکم د الله نه یې غواړه. دا پیغمبره طریقه وښوه که نه ختم شو. نو سړی به دا وایي یاره څه ناشنا خبره دې وکړه، اوس زما حق دی زه به غلی شم. اخر ولې غلی شم؟ جواب عقلي دغه دی ته ښیم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې نه بعد پیغمبر خبره چې نه خبره ختمه شو، خو بیا راته مې یو خبره ښیم. ته چې د دې باچا خلاف راوځي او تا سره 100 کسان نور راوځي چې د سلو حق دی په باچا باندې، کائنا من کان، هر مسلمان باچا چې وګوره، زه یو خاص باچا نه ذکر کوم، موږ عامه خبره بیانوو، دیني مسله بیانوو. او د یو باچا خلاف خلک راوځي، باچا صاحب اډر وکړو چې دا کسان ونیسئ جیلونو ته یې واچوئ، د دوی چې کوم خپلوان دي هغه هم جیلونو ته واچوئ، او د دوی سره دا وکئ د دوی په علاقه باندې چاپې واچوئ، که داسې نور کسان به کي هغه هم ونیسئ، د دوی د کورونو زنانه هم راولئ چې د هغوی نه م انکوایري والو، او د دوی په علاقو کې چې کوم پلانې دی هغه ورسره هم راولئ. او یو غټه جاخش شروع شوه، روډونه بند شو، چیک پوسټې ولګېدې او هر څه شروع شو. د دې هر څه نه د دې 100 کسانو صبر په دې ظلم باندې ښه نه و؟ هو که نه؟ صحیح ده چې د دوی سره به ظلم شوی وی، خو په لکاو په کروړاو به په امن وی. و دوی سره خو ظلم شوی و چې کله دوی راووتو حالات ښه نه شو. حالات څه شو؟ ښه خراب شو. اخو 100 کسانو سره ظلم شوی، اوس به د 1 لاکو سره وشي. دینی حالات، امنی حالات هر څه خراب شو. نو ځکه دا مسله یاد ساتئ، دا په دې کتاب الفتن کې اهمه مسله ده. حدیث راوړی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، دې ته غوږ کېږدئ ښه واضح دی، من رأى من أمیره شیئا یکرهه، چا چې د خپل مشر نه داسې څه خبره ولیده، د خپل امیر نه، یکرهه چې دا خبره د ده بدې شوه، فلیصبر علیه، نو صبر دې پرې کوي. څه دې کوي؟ صبر. واوره ښه دې ته غوږ کېږده. فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات میتة جاهلیه. کم سړی چې دی ووي چې زه د دې مسلمانانو د باچا نه منمه، ولې ځکه چې څه کارونه یې خوښ نه شو، هلته ویوي که نه، که څه کارونه یې ولیدو خوښ یې نه شو، زه د دې باچا صاحب نه منمه، زه د مسلمانانو د دې مشر نه منم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو لیشه چې یو لیش دی د مسلمانانو د ټولګي نه جدا شو او مړ شو، نو د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. یو لیش. او ځکه حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي ومن شذ فی النار، او څوک چې د مسلمانانو د ټولګي نه جدا شو، نو جدا شو جهنم ته. ځکه چې ید الله مع الجماعه یا علی الجماعه، د الله لاس په چا دی؟ د الله لاس خو په جماعت باندې دی، د الله لاس خو په ټولګي باندې دی. او چې سړی د مسلمانانو د ټولګي نه جدا کېږي، نو شذ فی النار، لاړ کوم ځای ته؟ لاړ جهنم ته، والعیاذ بالله. بیا حدیث راوړی دی د عباده بن الصامت رضی الله عنه، هغه دا خبره ذکر کړې ده، بایعنا النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی. فقال فيما اخذ علينا ان بايعنا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې موږ کوم بیعتونه کړي نو یو پکې دا و، دې ته غوږ کېږدئ، على السمع والطاعه، چې تاسو به د خپل مشر، د مسلمانانو د باچا او د خلیفه خبره منئ، والطاعه د هغه طاعت به کوئ. ګوره په دې باندې بیعت شوی دی، فی منشطنا ومکرهنا وعسرنا ویسرنا. الله اکبر. وی د مسلمانانو د مشر خبره به منی، که خوشحاله یې که خفه یې، که غریب یې که مالدار یې، که راحت ده که خوشحالي ده. و اثرة علینا، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دا بیعت هم موږ سره اخیستی و،
وی که ستاسو حقونه مو خوړی شي بیا به هم دغه خبره منئ وألا ننازع الأمر أهله او موږ به د حکمرانانو سره د مشرانو سره د حکومتونو په باره کې جګړه نه کوو یعنی د هغوی خلاف به بغاوت نه کوو إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان مگر دا ګوره ما تاسو دا مسله بیان کړې مو که نه وه ښکاري یو 300 ورځې مخکې وه چې د مسلمان حاکم خلاف خو خروج دا خو بالکل ذهن بند که او دا سوچ ختم که دا کیدی نشي صحیح شوه د مسلمان باچا خبره سیرته شوه ختمه شو باچا دی کافر دی اوس به څه کوو د خلاف خروج جایز دی ویاو جایز دی خو واوره شرطونه ان تروا کفرا چې تاسو وینئ کفر وینئ کفر په خپله وینئ بواحا ښکاره دا نه چې وایي کیدی شي او کیدی ډېرې قصې نشته عندكم من الله فيه برهان دریم دا چې تاسو سره به دلیل چې دا کار څه دی دا کفر دی او څلورم شرط د نورو حدیثونو نه او نصوصو نه ملاویږي هغه څه دی فایده او طاقت طاقت ته څلورم شرط چې طاقت یې تا سره د دې د کم کافر خلاف چې ته راوځې چې تا سره دومره طاقت یي چې د هغه مقابله پرې وکړي او که چېرته تا ته پته وي چې زما سره دومره طاقت نشي چې د خلاف راوځم نو بیا به نه راوځې ولې به نه راوځې ځکه چې بیا شر ښه ډېرېږي او نقصان ښه ډېرېږي او دې باندې هم دا دور مکي دی زموږ دپاره کې دا موږ اکثر دی دور مدني ته سوچ کو دور مکي ته نه ګورو حالانکې دا دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیرت کې دي دور مکی کی وګوره مشران د مکی مشرکان دي ابو جهل ابو لهب ولید ابن مغیره دا غړ کسان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی خلاف یو ورځ نه دی راوتی د جګړې لپاره په مکه کې ولې طاقت نه او که راوتی وي نو خو یو څو کسان دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دا ټول به څه کړی وی ټول به یې وجلی وی نو خیر ته جوړېدو که شر شرط جوړېږي